د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه مو د پاکتیا له دنګو غرونو یعنې سټو کنډو له سر څخه ومنئ په دې هیله چې تاسې ټول دوستان به روغ او جوړ یاست او د شپې ورځې به مو په خیر او سلامتۍ سره تیریږي دوستانو واوره ورېدلې مازدیګر مهال دی ملګري سره راغونډ شو او دلته مو د راتګ پلان ونیو راغلی خو ډېر وختي وو موږ باندې دلته مازدیګر شو د خیره او غواړو چې یو وړوکی غوندې شاعرانه بانډار له خپلو ملګرو او دوستانو سره ولرو تر څو د دغه منظر د دغې غرونو ښایست خوندي کړو او دلته هم زموږ او ستاسې د ټولو لپاره یو یادګار پاتې شي د دغو غرونو ښکلا بیخي ډېره زیاته ده ښایسته منظر دی مازدیګر مهال دی دوستان هم ساړه نیولې دي خو زه ورته وایم چې بیا په اوړي کې چې دغه ویډیو ګورئ بیا به تاسې یو خاص او جلا خوند ترې واخلئ عابد صاحب سلام سلام ټولو ملګرو ته دا خو پټو کې داسې ځان ته وکړی دی لکه بیخي ډېر چې د تم کې نه یم بیخي هغه ډېر یخ دی خبرې هم نه کېږي ټولو ته سلام ستړي مه شئ ملګرو هیلهمند یم چې زمونږ ګرم سلام به ومنئ ژر راځه چې واړه ملک تیارې دی ژر راځه چې واړه ملک تیارې دی په وطن کې د چا زړه در پسې پرېږدی څه به درنه واورو عابد صاحب ټپه بیت یو شاعر وایي چې کوم یو شاعر دی چې د پاسه واورې ورېدې غرونو لمبې کولې ما او جانان چې د یو بل سره وعدې کولې غرونه خاموش وو چنارونه نخترونه خاموش ما او جانان پکې ورتې ټپې کولې ډېر زبردست تاسې هم لږ واوه ورته وایه مرید نیکمل هم زموږ ګران ملګری دی نو څه به ولرو له تا نه نیکمل صاحب وله باور ولره چې سړی بیخي داسې حال ته رسولی یو چې خپل اندامونه نشو کنټرولولی بس دا دنګ غرونه دا خو د لوی افغانستان ښکلا ده هغه یوه ټپه د کلنډۍ د پاچا صاحب ده خو په دې برخه کې بیخي نوموتی چې باران د اوري پروا نشته واورې د نه اوري چې لارې بنده وینه همدا اوس هم موږ پسې لاره بنده او موږ یو شاعرانه بنډار کوو لاره مو او په کور د متر واوره وشه په کور د متر واوره وشه لږه ګرمي وته له غېږې بېله مننه بل ملګری انډیوال سمر زما له مړخه هم سلامونه ومنئ په دې خیله چې بنډار مو په خیر سره پیل کړی وي زه به یو غزل ووایم اوس خو دې د اوښکو تویېدو کمال زده کړی دی ما نه دی د زړه د صبرېدو کمال زده کړی دی ته په دومره لویه فلسفه کې راګیر شوی بیا دې هم د ژوند د تېرېدو کمال زده کړی دی او داسې به تر کومه پورې وایې چې ما صبر کړو ما دې د زړګي د درزېدو کمال زده کړی دی او چیغه کړي چې اوس همره سر ته دې ولاړه یم چیغه کړي چې اوس همره سر ته دې ولاړه یم کیر منکر ته ما ده غږېدو کمال زده کړی دی ډېر زبردست د ده په ویاړ خو یو چاک ورته وکړئ که څه هم ما وایي چې دا لاسونه مو له جیبونو ما وایي دا لاسونه لږ له جیبونو راوباسئ پاچا صاحب څه به ولرئ لیدونکو ته ټولو ته لومړی کې ستړي مه شي وایم خدای دې وکړي چې ټول به ښه وی جوړ به وی مدیر صاحب دغه حافظې مې یخ شوي دي دغه به دا موبایل راواخلم یو غزل به درته ووایم دغه کنګل شوی غزل ونه وایه ګټه هسې خیال و توان هر سړي کوو ښار کې چې د ژوند به دوکان هر سړي کوو او زه هم چې په خپل داغ مې کولی تبصرې نور خو سپینوی و د ځان هر سړي کوو وایي چې واوره ورېږي او موسم یخ دی راپسې نه خوځي قدم یخ دی د ناکام شوي شاعر نښې پرتې سیرې پاڼې یو قلم یخ دی او راغاړې وځه که نه څه ته ګورې بانه دې جوړه ده چې مرم او په ښه توده غزل مې ونازوه درمانه خوا کې دی کینم یخ او درمان هم زموږ نه واوره هغلته بیخي ډېرې واوره شوي دي ډېر ساړه دی هلته که نه درمان صاحب ګوره هر ځای کې یادېږي سپیشل او ځانګړی سلام دې درته ورسېږي او د درمان صاحب دوه بیتونه دي چې ما ته همیشه یادېږي چې خیر که دا ټوله زمانه مې په کیسه کې نه ده خبره دا ده چې هغه مې په کیسه کې نه ده ما سره خلکه زما خپل زړګی په لاره نه ځي ګوره د خپل وجود حصه مې په کیسه کې نه ده او چې مخامخ هم نو د دواړو سترګو تورې ومه چې لږ پناه شم نو ذره مې په کیسه کې نه ده حقیقت صاحب تاسو ټولو ته او لیدونکو ته سلامونه شینواری صاحب وایي خبرې نه اوري نه چاته ګورې
خبره نه اورې نه چاته ګورې د ډېره کبره هوا ته ګورې ضد دې نیولی پښې مې در ښکول کړې ضد دې نیولی پښې مې در ښکول کړې نه خدای ته ګورې نه ماته ګورې او چې ملامت یې نو ښکته ګوره چې ملامت یې نو ښکته ګوره څه دې مطلب دی چې ماته ګورې واه ډېر زبردست کور ودان سپین زر یاد دوستانو ډېره مننه مدیر صاحب محترم تاسو ته او لیدونکو ته زړه له کومې احترامات او سلامونه نو زه به هم د ارواښاد همدرد یو څو بیتونه درته ډالۍ کړم په مخه خاک کې دې په لاس کې ټینګولم ولې په مخه خاک کې دې په لاس کې ټینګولم ولې ډکې لیمو کې دې خیرې خیرې ښکنځل څه و او تر دغه حده رسېدلی یم چې نوم دې واخلم تر دغه حده رسېدلی یم چې نوم دې واخلم بیا اشتباه شم چې نه و نوم یې بل څه و او خدایه منم چې په نشو مې غولولی دی ځان خدایه منم چې په نشو مې غولولی دی ځان خدایه خو ستا سره زما د کیسې حل څه و ډېره مننه دوستانو ستاسې لپاره نورې جالبې خپرونې هم دلته لرو دا یو شاعرانه بانډار دوست لپاره په ډېر څه ومنئ هغه مسافر چې په نورو هیوادونو کې دي په دغه لاره یې تګ راتګ کړی زما په نظر دغه خپرونه دغه لنډ غوندې شاعرانه بانډار به د دوی لپاره ډېر په زړه پورې وي آفتاب صاحب په کمره کې راسره و زه به ورته ووایم چې دغه ساحه هم ستاسې لپاره لږه عکاسي کړي دغه واورې چې پرې ورېدلي او د دې ترڅنګ د نښترو ونې چې ښکاري عابد صاحب دا نښتر دی که دا لمنځ دي څه شی دي دا خو د جلغوزو ونې دي او بل لمنځ هم پکې شته خو جلغوزي ډېر دی اکثریت جلغوزي دي جلغوزي نیولې هم دي که نه اوس خو موسم دا تېر څو میاشتو کې تېر شو خلکو د خپل هغه غوټې او ځنغوزي ونه لرې کړي دي نو ښایسته موسم دی دوستانو د مازدیګر لمر هم ولوېده زموږ د بیرته تګ نیت دی بیا هم راځو دغه خپرونه تاسې بیا هم په ډېر څه ومنئ او زموږ کوشش دا دی چې د 60 کنډو پر سر باندې له بېلابېلو کسانو سره ډېرې مرکې ستاسې لپاره ولرو د سجاد خبرې په تایید موسم یو خو واوره ډېره شوې ده او بل په دې واوره کې باد الوزي نو په واوره کې چې بادي هېڅ سړی د تم کې نه وي نو دوستانو د اوس لپاره ما سجاد شاه زما ګرانو ملګرو ته اجازه ورکړئ تاسې چې هر چیرې یاست ښاد ودان او بریمن واوسئ